ګناه کولو په دنیا کې کم نقصان او په آخرت کې کم نقصان دی. د ګناه یو غټ نقصان دا دی چې کم څوک ګناه کوي هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په لعنت کې داخله سي. یعنی ډیر ګناهونه داسې دي چې پر هغه کولو والا باندې نبی علیه الصلاة وسلام لعنت فرمایلی دی. نبی علیه الصلاة وسلام فرمایلی دی چې لعنت دی پر هغه ښځه باندې چې په خپله خالونه وهي یا د بل چا خالونه وروهي. لعنت دی پر سود کولو والا باندې، سود اخیستلو والا باندې، سود لیکلو والا باندې، پر سود باندې ګواه جوړېدلو والا باندې. او نبی علیه الصلاة وسلام لعنت فرمایلی دی پر هغه چا چې کم څوک غلا کوي. لعنت دی پر هغه چا باندې چې څوک شراب څښي یا په بل چا باندې څښي یا شراب جوړوي یا د چا دپاره جوړوي یا شراب پرانیسي یا شراب خرڅوي یا چاله راوړي یا څوک وړي. پر دې ټولو باندې لعنت چې لعنت دی پر هغه چا باندې چې خپل پلار ته بدورد وایي. لعنت دی پر هغه چا باندې چې کم څوک جاندار شی نشانه جوړوي. جاندار یعنی ژوندی شی دی ولي نشانه کوي پر هغه د ښکار دپاره چې کړی وي چې نوي نشانه پر تیزوي د هغه دپاره یې درولی وي. او نبی علیه السلام فرمایي لعنت دی پر هغه نارینه باندې چې د ښځو سره مشابهت راولي او پر هغه ښځو باندې چې کم د نارینه رنګه ځان وضع جوړوي. لعنت فرمایلی دی پر هغه چا باندې چې کم څوک د غیر الله په نامه باندې ذبح کوي، حلالېدل کوي. لعنت فرمایلی دی پر هغه چا باندې چې کم څوک قبرو ته سجدې کوي. لعنت فرمایلی دی پر هغه چا باندې چې کم څوک یو ښځه د خپل خاوند نه په دوکه کې یعنی د هغه څخه خطا باسي. لعنت فرمایلی دی پر هغه چا باندې چې کم څوک د خپلې ښځې سره د شا د خوا یعنی په دوبره کې جما کوروالي کوي. او ارشاد یې وفرمایي چې کومه ښځه د خپل خاوند څخه بدې سي شپه جلا تېروي در ساره فرشتې لعنت فرمایي. او لعنت فرمایلی دی پر هغه چا باندې چې خپل پلار پرېږدي خپل نسب د بل چا سره
لعنت یې فرمایلی دی پر هغه چا باندې چې کوم څوک رشوت اخي یا رشوت ورکوي. دا څومره غټه د ضرر خبره ده چې نور د ګناه یو ضرر نه وي چې صرف دی ملعونه وي، پر ده باندې لعنت ویل سوي، نو څومره غټ نقصان او تاوان دی.